ستاسو له خولې د ملي بیرغ او د کرکټ د ټیم په اړه ځینې خبرې ستاسو په د غږ په نامه نشر شوي. غږ خو زما ده، یو چا سره مې په شخصي کې دا خبرې کړې وې، ناځواني یې کړې ده، هر څه نامردي یې بولې. بیا دنه ویډیو جوړه کړې خپل د یوټیوب چینل لپاره. د ملي بیرغ په رابطه باندې پرېکړه زموږ نه ده، دا د حکومت ده، دا د راتلونکي ولس پرېکړه ده. مجاهد صاحب هم بار بار دغه خبره کړې او د ما د خولې خبرې دا په شخصي کې شوي دي، خو دا چې رسنیو کې د افغانستان د کرکټ په رابطه باندې ځینې تند الفاظ ما کارولی دي، نه باید داسې شوی وای. د کرکټ لوبغاړي زموږ اتلان دي، زموږ هیوادوال دي، قدر یې باید وکړو چې راځي هرکلي ته یې ورشو، روحیه ورکړو. راتلونکی می چې د جمعې په ورځ باندې ده، د پاکستان هیواد سره ده، ټول ملت دې ورته دعا وکړي چې بریا زموږ شي، تر څو د تاریخ یو نوی باب په کرکټ کې خلاص کړو. امید مې دا ده، پیشګویي مې دا ده چې بریا به د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ټیم او د افغانانو وي انشاءالله العزیز.